زه یو ښځه ذات یم که نه، ما ته ډېره اسانه ده چې راشي الزامونه بهتانونه بغیر د ثبوت نه ولګوئ. وروره دا الزامونه خو ته په ما نن نه لګوې. زما ښه یاد شي چې په 2015 کې چې کله زه راغلم افطاري پروګرام کې هم تاسو داسې غوغا راغستې وله. صحیح ده. او دا دنیا اوس ډېره وړکۍ ده. که د چا څه کړي که نه هغه ډېر زر راوځي. نو دو خلکو ته خو تاسو څه نشئ ویلی وروره جانه. صحیح ده. وایي اوبه همیشه په کمزوري ځي. وایي زه خو دا ستاسو سوچ چې زه کمزور یم. زه نه یم. په دې ویډیو کې نجیب حافظ ویل وایي دا دنیا ډېره زیاته وړه ده، وایي چې چا څه کړی نو هغه ډېر زیات زر راوځي. او دا خبرې حقیقت هم دی، ځکه چې چا په دې دنیا څه وکړه نو نن سبا څه پټیږي نه هغه ښکاره راوځي. خو را به شو د دې ویډیو او دا کم تصویران چې وایرل کیږي او د دې په هکله باندې چې په سوشل میډیا څه شروع دي نو د هغې په هکله باندې کم بیان چې و هم تاسو سره شریک کو چې نجیب حافظ د هغې په هکله باندې وایي څه. یعنی هغه وایي چې آیا دا خلک کم الزامات چې لګوي وایي دا د وس نه ده. 2015 کې هغې هم یو مثال ورکو چې دغسې زه یو پروګرام ما په ټي وي باندې ریکارډ کاو او د هغې نه پس په ما باندې هم داسې الزامات لګېدلي وو لکه نن چې کم قسمه تصویران او ویډیو وایرل کیږي او وایي چې آیا دا داسې قسمه ویډیو وایرل شو دا چې کم د غلطه ویډیو و د نجیب حافظ او وایي دا د هغه وخت نه هم په ما باندې هغه داسې چلونه کیږي وایي دا څه نوې خبره نه ده. که مونږ وګورو نن سبا که تاسو د فیسبوک ګروپونه وګورئ یا نور سوشل میډیا خلک یو بل ته لینک شیر کوي یا وایي ما سره د دې ویډیو ده او که چا کمنټس وکړو یا ما ته چا پیسې راولېږلي نو هغه ویډیو کم هغه لینک چې دی هغه به هغه زه ته سینډ کم. نو که چېرې بیا هغه لینک هم سینډ کړي او یا څه دغه وکړي خو په هغه ویډیو کې څه حقیقت څه وي نه، خو صرف او صرف چې کم دی یو دروغ یو پروپیګنډه چې ده هغه په سوشل میډیا روانه ده. تاسو ټولو ته وایم چې برای مهرباني داسې څه شته نه لکه دا کم چې خلکو شروع کړي دي نو د دې قصو نه هغه قلار شئ. دغه لنډه شان ویډیو وه هغه م غوښته تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.